انا ساقانی وایي د نجونو ښوونځیو تړلې پاتې کېدو مسله به تلپاتې نه وي. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اسلامي امارت د لوړپوړي غړي له طلوع نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت به د یو لړ کارونو له ترسره کېدو وروسته دا ستونزه حل کړي. نوموړي ویلي دلته یو نظام دی، اصول دی، اساسات دي. زه امید لرم چې دا مسله چې کوم په کیفیت کې وي، طرز العمل کې وي، دا به حل شي. لکه نور مسایل هم همدغسې نیمګړي پاتې دي، خو دا مسله داسې نه ده چې دایمي به همداسې پاتې وي. دې کې ټولو ته زه اطمینان ورکولی شم. ورته مهال د پوهنتون یو شمېر استادان د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو ځنډ د اندېښنې وړ بولي او ژر تر ژره د دې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد طارق فرهادي وایي په دې خاطر چې د نجونو اسلامي حقونه چې د زده کړې دي، اسلامي هیوادونه هم افغانستان په رسمیت نه پیژني. زده کوونکې مریم وایي دا ډېر اندېښمنوونکې ده چې تر دې مهاله ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. زما په نظر دا یو نه جبرانېدونکی کار دی چې نشي کېدای جبران شي. که څه هم په تېر یوه کال کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو لخوا د ښوونځیو د پرانیستو ژمنې شوي، خو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.